سلام دوستانو، نن په دې اړه بحث کوو چې ارواپو ته ورتګ څه ګټه کوي یا ارواپو ته په ورتګ زموږ په ژوند کې څه بدلون راځي. که موږ لاړ سو او له یو ارواپو سره جلسه ونیسو، خبرې ورسره وکړو، کینو ورسره، څه ګټه کوي؟ تاسو خپله هم پوهیږئ دوستانو چې په افغانستان کې زموږ په ټولنه کې زموږ په خلکو کې دا مسله ډیره نه ده تر اوسه پورې دود سوې او رواج سوې چې ګڼې موږ دې لاړ سو او له یو ارواپو سره دې کینو، خبرې دې ورسره وکړو. دا ماوراء له دې چې خپله ارواپوهنه په نړۍ کې نوی علم ده، په افغانستان کې بیخي نوی ده او په داسې وضعیت کې او حالت کې او له داسې څه سره چې خلک نااشنایي، نابلدي او په ګټه او مزایاوې نه پوهېږي، لږ ورته سخته ده. یعنې نسي کولی چې زر په یوه داسې یو مورد او په داسې یو څه یا داسې یو مورد ورته کلتوري یا فرهنګ سي. دا چې ارواپو ته تګ څه ګټه کوي او آیا ورتګ یې زموږ په ګټه ده او څه مزایا یا فواید لري، په دې اړوند نن غواړو تاسو دوستانو سره بحث ولرو. دا چې څه ګټه لري ارواپو ته ورتګ، په دې به نن تاسو سره پرله پسې په مشخصو مواردو او مسایلو خبرې وکړو چې زه فکر کوم د دې لامل ګرځي چې موږ هغه زموږ تګ د دې لامل ګرځي چې موږ ته هغه ګټې یا هغه مزایاوې ولري. لومړی مورد دا ده چې په ټوله نړۍ کې دا ثابته سوې ده، جوته سوې ده چې ارواپو ته تګ زموږ کړنې په ښه ډول بدلوي. هر انسان چې په هر محیط او چاپیریال ورننوځي، په هره اړیکه او رابطه کې ورننوځي، په هر نوي څه ورځي یا ورسره بلدیږي، که وغواړي که ونه غواړي هغه مورد اغیز او تاثیر پرې کوي. ارواپو سره آشنایي، د ارواپو خونې ته ورتګ، د ارواپو دفتر یا مرکز ته مراجعه، له ارواپو سره خبرې او بحث او جلسه د دې لامل ګرځي چې زموږ په کړنو کې، یعنی زموږ په رفتار کې، بیهیویر کې، چلند کې مثبت او ښه بدلون راسي. دا په ټوله نړۍ کې بیلابیلو څېړنو، تحقیقاتو او د ټولنو تجاربو دا ثابته کړې ده چې په اروپا کې، په غرب کې، په زموږ په ګاونډیو هیوادونو، آسیایي هیوادونو کې، مسلمانو هیوادونو کې چې کله څوک ارواپو ته ورځي، لکه د ډاکټر ته ورتګ په څیر یې صحت او سلامتۍ ته ګټه رسېدلې. دویم مورد زموږ د مهارتونو مورد ده. د ارواپوهنې علم د مهارتونو او سکیلونو علم ده. یعنې کله چې تاسو ارواپو ته ورځئ، تاسو د ارواپوهنې مرکز ته مراجعه کوئ، د ارواپوهانو جلسو ته وردانګئ، هلته تاسو په نوو مهارتونو سمبالیږئ یا سمالیږئ. دا نوي مهارتونه څه دي؟ دا نوي مهارتونه د ښې پرېکړې کول دي، دا نوي مهارتونه د همدلۍ یا د زړه خواله ده، دا نوي مهارتونه ښه د خپلو غصو، خپلو سټرسونو او خپلو هغو ناخوالو چې ترې ځورېږئ د مدیریت او کنټرول مهارتونه دي. یعنې تاسو کولی سئ خپلې ستونزې، خپلې ناخوالې پکې مدیریت کړئ او هغه مهارتونه هلته زده کړئ، هغه مهارتونه هلته، هغو مهارتونو سره هلته بلد او اشنا سئ چې ستاسو په ژوند او زندگی کې تاسو سره مرسته کوي. دریم مورد د وړتیاو او کاري ځواک لوړتیا او د کاري ځواک او ځینو وړتیاو موندل دي. یعنې کله چې تاسو د ارواپوهنې مرکز ته دفتر ته ورځئ، هلته تاسو ځینې وړتیاوې پیدا کوئ. د ارواپوهانو مرکزونه، د ارواپوهانو خبرې، د ارواپوهانو یا د ارواپوهنې کتابونه د دې لامل ګرځي چې موږ په ډېرو هغو توانایانو، وړتیاو او ځواکونو
یا په ټوله کې په هغه پوټنشل او قدرت چې زموږ په وجود کې ده له هغه سره اشنا سو او زما باور دا ده چې که تاسو یو څوک ستاسو د وجود له وړتیا سره اشنا کوي هغه د دې لامل ګرځي چې تاسو وکولی سئ په راتلونکي کې له همغو وړتیاو نه د خپل ژوند او د خپلې سوکالۍ او د خپلې خوشحالۍ په خاطر استفاده وکړئ. یعنې وکولی سئ چې ډېر موفقه، ډېر بریالي او ډېر خوشحاله واوسئ. څلورم مورد چې په د ارواپوهنې مرکز ته یا د ارواپوه دفتر ته په ورتګ تاسو حاصلولی سئ هغه له ژوند نه بخښنه غواړم د ژوند په اړوند او د هغو پریکړو په اړوند چې تاسو په ژوند کې لرئ له ارواپوه نه مرسته غواړئ. یو مورد ده د درماندګۍ په نامه په ارواپوهنه کې او دا معمولا له انسانانو سره پیدا کیږي. حتی ځینې ارواپوهان په دې باور دي چې دغه درماندګي یا په دوو کې حیران کېدل دا کله کله کسبي وي. یعنې موږ په خپلو کورنیو کې له خپلو کورنیو له مور و پلاره دا زده کوو، دا کسب کوو چې په ځینو مواردو کې یو کار او فعالیت ونه سو کولی، یوه چاره سمه سمبال او ترسره نه سو کړی. خو کله چې ارواپوه ته ورځو موږ کولی سو په لومړي ځل هغه طریقې او هغه شیوې زده کړو چې هماغه مورد چې پخوا موږ نه سوی کولی، پخوا ورسره بلد نه وو، پخوا مو کرکه ترې کېدله، پخوا مو ډار ترې لاره، اوس په ډېره اسانۍ هغه ترسره کړو. یعنې د ارواپوهنې په مرکز کې تاسو د پریکړو په اړوند ماهره کیږئ، تاسو د خپلو تصمیمونو په اړه ماهره کیږئ. او بله دا ده چې ډېر داسې تصمیمونه او پریکړې شته چې تاسو سره مور کومک نسي کولی په هغه برخه کې. تاسو سره مو پلار، تاسو سره مو خویندې، تاسو سره مو ورونه، تاسو سره مو دوستان، تاسو سره مو د کورنۍ نور مشران، حتی نور سپینګیري، ملایان، عالمان. زموږ په افغانستان کې کلتور او فرهنګ داسې ده چې موږ په هره خبره او هر مورد کې مشرانو ته، ملایانو ته او دې خلکو ته مراجعه کوو. ډېر داسې موارد او مسایل شته چې هغه د ملایانو مسلک هم نه ده، هغه زموږ د سپینګیرو او د مشرانو تجاربو پورې هم اړه نه لري. هغه لږ اختصاصي موارد دي، لکه هماغه ډول چې تاسو یو ډاکټر ته ورځئ د یوې ناروغۍ په برید، په همغه شکل تاسو د خپلو نورو ناروغیو په برید باید ارواپوه ته ورسئ. هغه لارې چارې چې پخوا موږ په دې برخه کې کارولې دي، لکه دیني عالم ته ورتګ، لکه سپینګیري سړي ته ورتګ، لکه زیارت ته تګ، یا له دوستانو ته په غیر مسلکي ډول، غیر حرفه‌ایي ډول مراجعه کول، دا هغه پخواني او کلاسیک او سنتي لارې دي. کیدای سي په ځینو مواردو کې ښې برېښېدلي، اما له مسلکي اړخه او تخصصي اړخه، حرفه‌ایي اړخه تاسو د هرې حرفې په برخه کې تاسو مجبور یې چې د هغې حرفې د متخصص او د هغې په هغې حرفه کې د یو متجرب کس سبق راواخلئ. پنځم مورد اروايي روغتیا مسله ده. یعنې ډېر ځله داسې پېښه سوې چې موږ خپلې چارې، خپل ژوند او خپله زندګي ښه، سمه او روغه احساسوو. اما کله چې موږ د یو ارواپوه مرکز ته یا د یو ارواپوهنې د یوه کتاب په لوستلو د خپلو ځینو کارونو او خپلو چارو منفي اړخونه پیدا کوو، نو د ارواپوه مرکز ته په ورتګ، د ارواپوهنې مرکز ته په ورتګ یا له یو ارواپوه سره د جلسې په اخیستلو تاسو دې تفهیم او دې درک ته رسیږئ چې ګڼې په ما کې ځینې ناروغۍ دي، ځینې ناسالم چلندونه دي، چارې دي چې هغه باید زه سالمې، روغې او سمې کړم. بنان کله چې تاسو د ارواپوه مرکز ته ورځئ ستاسو روغتیا هم ښه کیږي او صحیح کیږي. شپږم مورد انساني اړیکې دي. دوستانو، تر کومه ځایه پورې زه په دغه ټولنه کې ژوند کوم او له ګڼو افغانانو سره، نارینهو سره، ښځو سره او لوستو سره، نالوستو سره په دې څو کلو کې د تجربو تاریخ لرم. ډېر داسې خلک ما ولیدل په دې وروستیو کلو کې چې اړیکې یې ډېرې انساني نه وې. یعنې که هغه اړیکې د دوی په دفتر کې وې، که هغه اړیکې د دوی
په تربګنیو کې وي، په تربرو کې وي، که په کلي کې وي، که په کوڅه کې وي، که له خپلې مېرمنې سره وي، له خپل خاوند سره وي، ډېرې سالمې او ښې نه وي. او زه فکر کوم چې د دغو سالمو اړیکو د جوړښت او د سمون په خاطر او د مسؤون ارتباطي چاپېریال د جوړولو په خاطر موږ ضرورت لرو دې ته چې له ارواپوهانو سره جلسې واخلو، کینو ورسره او خپلې اړیکې ښې کړو. ځکه چې په ناسمو اړیکو کې، په ناروغو اړیکو کې، په یو ډول په یو شکل نامشروع او ککړو اړیکو کې زموږ روغتیا او سلامتۍ ته هم زیان رسیږي. بنان اړیکې زموږ د ژوند یوه برخه ده او دا موږ هله سمون او خطوب ته ور کاږلی سو چې موږ له یوه ارواپوه سره جلسه مشاوره واخلو. اووم مورد له ژونده د مثبت لید مورد ده. تاسو پوهېږئ دوستانو چې زموږ ډېر هېوادوال منفي فکر کوي د خپل ځان په اړوند، د خپلو وړتیاو په اړوند، د خپل ټولو هغو څه په اړوند چې لري. زه فکر کوم چې که موږ غواړو چې له خپل ژونده، له خپلې زندګۍ مثبت لید پیدا کړو، دید پیدا کړو او مثبت سو، نو موږ ضرورت لرو دې ته چې ارواپوه ته ورسو. اتم مورد دا ده چې د ژوند د معنا مسله له ډېرو ورکه ده. ډېرو خلکو سره ژوند ورک ده، د ژوند معنا ترې ورکه ده. موږ هله کوی سو چې د ژوند معنا پیدا کړو، د ژوند مفهوم پیدا کړو، د ژوند پیژندګلوي یا تعریف پیدا کړو، ژوند ځان ته معنادار کړو چې موږ د ارواپوهنې کتابونه ولولو او معمولا له ارواپوهانو سره تماس ولرو یا ارواپوه ته مراجعه وکړو. نهم مورد د فرصتونو مسله ده. زموږ په ژوند کې په زرګونو او په سلګونو فرصتونه دي دوستانو، او دا فرصتونه شیبه پر شیبه زموږ له لاسه ځي یا زموږ لاسته راځي. که موږ واقعا غواړو چې له دغو فرصتونو نه د ژوند له هرې مرحلې نه، له ځوانۍ نه، له زړبودۍ نه، د مکتب له دورې نه، د پوهنتون له دورې نه، په یوه چاپېریال کې، یوه اداره کې د کار د پړاو یا د مرحلې په برخه کې یا په ټوله کې د ژوند په بېلابېلو برخو او سطحو کې که موږ واقعا غواړو چې له دغه ژونده د ژوند له دغو فرصتونو نه سمه استفاده او سمه ګټه واخلو، موږ باید ارواپوه ته مراجعه وکړو. لسم مورد د ژوند له ژونده د خوشبینانه درک او له ژوند خوشبینانه کول او ژوند یو ډول ځان ته خوږول او شیرینولو مورد ده. تاسو پوهېږئ دوستانو چې په دنیا کې په میلیاردونو انسانان ژوند کوي. موږ هم ژوند کوو. 10 کاله، 20 کاله، 30 کاله، 40 کاله، 50 کاله ژوند په موږ هم تېر سوی. او هر څوک چې زما د اوس اورېدونکي دي خپله دې فکر وکړي چې څو کاله ژوند کړی او څومره یې خوښ ژوند کړی، څو کاله ژوند کړی او څومره یې خوند ترې اخیستی. زه فکر کوم چې که دا پاتې ژوند موږ د ارواپوهنې په لوست، د ارواپوهنې په کتابونو، ارواپوهنې سره په اشنایي تیر کړو، دا به موږ ته ډېر زیات خوند او ډېره مزه راکړي. زه فکر کوم چې د ژوند نه د یو ښه دید پیدا کېدل او خوږ یې تېرول موږ سره په دې برخه کې ارواپوهنه ډېر کومک او مرسته کولی شي. 11 مورد د موخې مسله ده. انساني موخه او په ټوله کې د موږ موخه چې موږ دې دنیا ته راغلي یو. ما پخوانیو خپرونو کې هم دې مسلې ته لږ اشاره کړې، اما په ټوله کې که موږ غواړو چې موخه ولرو، موخه پیدا کړو، موخیز ژوند وکړو او موخې رانه ورانې نه سي او انساني ژوند رانه وران نه سي، نو موږ کولی شو له ارواپوهانو سره تماس ولرو، جلسې ونیسو او ورسو دفتر ته کله چې احساس کړو. 12 مورد او وروستی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم، هغه د ودې مسله ده. هغه پر نفس د باور مسله ده او زموږ د وړتیاو د لوړتیا مسله ده چې وړاندې مې هم اشاره ورته وکړله. هغه انسان ډېره وده او ډېره پوهه او ډېره دانایي پیدا کوي. هغه انسان ډېر پر خپل نفس باور پیدا کوي، پر نفس اعتماد پیدا کوي چې له ارواپوه سره جلسه واخلي، مشوره ورسره وکړي او ورسره کښېني. ټول هغه موارد چې ما نن اشاره ورته وکړه دوستانو، بحث مو پرې وکړه، هغه ابتدایي موارد و، هغه زما په نظر مهم موارد و چې تاسو یې د یو مشاور یا روانشناس یا ارواپوه دفتر ته په ورتګ
حاصلولی او ترلاسه کولی سي. کیدای سي تاسو سره هم ځینې پوښتنې او ځینې پیدا سي. که احیانا ضرورت احساسوئ چې درته تشریح سي، توضیح سي، ضرور موږ سره په کامنټ کې شریک کړئ. مننه.